بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د دې نه مخکې دوه موضوعګانې وویلې چې لومړی موضوع وه نقطه دار یعنې نقطه لرونکي حروف، او دویمه موضوع وه هغه حروف چې نقطه نه لري. نننی درس کې د نقطه دار او بې نقاطه حروف عمومي تمرین کوو او عمومي دا ځان سره تکراروو چې موضوع د موږ نننی موضوع څه شی ده؟ تمرین د ټولو حروف هجاو دي. یعنې قرآن کریم مخکې موږ هم ویلي چې تعریف به انشاءالله په خپل ځای راځي چې مضمون قرآن کریم ده. صفحه درسي زموږ څه شی ده؟ 8مه صفحه ده او ساعت هم څوم ساعت ده؟ اول ساعت مو ده د قرآن کریم. نو ورځو په خپل درس باندې ګرانو زده کوونکو یو شی چې ستاسو هیر نشي چې هجا څه شي ته وایي. الف با کوم حروف دي؟ الف با حروف یا هجا حروف هغه حروف دي چې د هغه د یو ځایوالي سره څخه 2 حروف 3 حروف 10 حروف څومره چې دي، یعنې د دې د یو بل د ترکیب څخه د قرآن کریم کلمات جوړ شوي. ګرانو زده کوونکو، عمومي مرور مو دی په حروف هجاو باندې. اولنی حرف څه شی ده؟ ما سره تکرار کړئ. الف الف الف. ورسره اشنا سئ شاګردانو، فقط یو عمومي تکرار کوو، دې سره اشنا سئ. بې نقطې حرف او که نقطه دار ده طبعا بې نقطې حرف هم مخکې ویلي. اوس دا کوم حرف ده؟ با با با. دې سره هم تاسو ګرانو زده کوونکو اشنا شوئ. هغه نه وروسته چې کوم حرف وایو ګرانو زده کوونکو هغه څه شی ده؟ تا تا تا. ګرانو زده کوونکو، دا چې کله موږ تاسو قرآن کریم کې مثالونو ته ورځو نو ګرانو زده کوونکو هلته به بیا دا په ډېر تفصیل سره وایو، او چې کله په جګو صنفونو ته لاړو نو هلته به هم په ډېر تفصیل او مکمل صفاتو سره وایو چې یو حرف زمونږه که هغه سا ده که تا ده که الف ده که هر یو حرف د حروف مقطعاتو څخه ده کم از کم څو صفات لري؟ د هغه کم از کم 5 صفات لازمه لري، او بعض حروف 6 او بعضې 7 حروف لازمه لري، 7 صفات لازمه لري چې هغه باید پکې اوسي. نو دا کوم حرف ده؟ ثا. تکرار کوي، د جیبې سوکه او د بره غاښونو سوکه. ثا ثا ثا. ګرانو زده کوونکو، د دې نه بعد چې کوم هر یو حرف وایو نو هغه حرف څه شی ده؟ هغه جیم. دا کوم حرف ده؟ جیم. ګرانو زده کوونکو، دې حرف سره هم تاسو اشنا سئ. ګرانو زده کوونکو، د دې نه بعد چې کوم حرف ته ځو هغه حرف کوم حرف ده؟ ها ده. کوم حرف؟ ها. کوم یو حرف ده؟ ها. نو ګرانو زده کوونکو، دا حرف هم تاسو پیژنده. په حروف هجاو کې د دې نه وروسته چې کوم حرف موږ وایو هغه خا ده. څه شی ده؟ خا ده. نو چې موږ خا وایو نو دا به طبعا ډکه وایو. خا خا خوف وغیره مثالونه دا حرف د حروف هجاو څخه ډک حرف ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د دې نه بعد کوم حرف ته چې هغه ده هغه ده دال. کوم حرف ده؟ دال. کوم حرف ده؟ دال. نو ګرانو زده کوونکو، د دې څخه بعد چې کوم حرف ته ځو هغه کوم حرف دی؟ د ژبې سوکه د بره غاښونو سوکې دي. ذال. کوم حرف دی؟ ذال. آفرین ګرانو زده کوونکو، دا هم تاسو یاد کړه. د دې نه وروسته کوم حرف چې موږ وایو هغه کوم حرف دی؟ را. کوم حرف دی؟ را. را سره تکرار کوي. را را را. ګرانو زده کوونکو، د دې نه بعد چې کوم حرف ته ځو عمومي مراجعه ده زمونږه، د ټولو حروفو تمرین ده زمونږه، او د ټولو حروفو تکرار ده. نو هغه کوم حرف ده؟ زا. کوم حرف ده؟ زا. را سره تکرار کوي. زا. تکرار کوي. زا. ګرانو زده کوونکو، د دې نه بعد چې کوم حرف ته ځو او هغه غاښ لرونکی 3 غاښونو لرونکی حرف ده، او دا د کله چې د ژبې سوکه د لاندې غاښونو ثنایا سفلا سره لاندې ولګوو، بره غاښونه ورسره یو ځای کړو، نو چې ادا کېږي سین. کوم حرف ادا کېږي؟ سین. ګرانو زده کوونکو، د دې نه بعد چې کوم حرف ته ځو هغه حرف دی شین دی. کوم حرف ده؟ شین. چې دا د هغه حرف څخه
په تفشي او نورو مخرج توفیر هم لري او د صفاتو توفیر هم لري. دا کوم حرف ده؟ شین. ګرانو زده کوونکو په یاد مو اوسه چې عمومي مراجعه ده لږ یو څه ناڅاپي زر مرور کوو. نو داسې نه چې ګرانو زده کوونکو تاسو وایئ چې دا استاد حروف وایي ډېر زر وارخطا. نه، موږ او تاسو دا پېژندلي دي. موږ او تاسو په حروف نقطه دار او بې نقطې کې د دې توپیر وکړو. اوس فقط یو عمومي مرور پرې کوو، یو ځل ځان سره تکراروو. دا حرف کوم حرف دی ګرانو زده کوونکو؟ دا د مصالحه حروفو څخه ده. صاد کوم یو حرف ده؟ تکرار کوي. صاد کوم حرف دی؟ صاد. ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد چې کوم حرف ده هغه دریم حرف مصالحه ده. څوم؟ دریم چې اول خا وه او بیا څه و؟ صاد و. او اوس څه شی دی؟ ضاد. تکرار کوي را سره. ضاد. تکرار کوي. ضاد. ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد څلورم حرف مصالحه څه شی دی؟ حرف دی طا ده. چه ده؟ طا. طا چې صاد ضاد او طا دا سره لري چې مصالحه ده مطبقه هم ده. نو دا کوم حرف شو؟ دا څلورم حرف دی حروف مصالحه او شاخه شو. ورپسې د هغه نه وروسته چې کوم حرف ته ځو هغه حرف دی ظا ده. کوم حرف ده؟ ظا. وایي ظا. دا هم ډک حرف ده چې دا حرف څوم حرف شو؟ پنځم حرف دی حروف مصالحه او څخه شو. ورپسې چې کوم یو حرف وایو هغه عین ده. په ډېره اسانۍ او کوشش وکړو چې منځ د ژبې څخه ادا کړو، منځ د ستوني څخه ادا کړو، په بخښنې د ستوني یعنې د غوټۍ د منځ څخه ادا کړو په ډېره اسانۍ. عین. هغه نه وروسته چې کوم حرف موږ او تاسو وایو ګرانو زده کوونکو عین غوندې ده، لکن نقطې د دې نوم بدل کړی، حتی د دې ادا یې بدله کړې، حتی تر دې چې دا په صفاتو کې هم فرق لري. دا څه شی دی؟ غین. دا شپږم حرف د حروف مصالحه څخه ده، یعنې هغه حرف چې ډک ادا کیږي. عین څخه وروسته شاګردانو کوم حرف ده؟ تاسو ته معلوم ده په الفبا کې حروف هجاو کې چې هغه فا ده. څه شی ده؟ فا. د بره غاښونو څوکې د لاندې شونډې د خېټې سره، یعنې هغه ځای چې کله لمده شروع کېږي د لمدې نه لږ رادې خوا د وچې سره فا مثلا ادا کوي. فا. په ډېره نرمۍ به دا حرف موږ او تاسو ادا کوو. ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد چې کوم حرف ده او هغه د حروف مصالحه او آخري حرف ده، هغه کوم حرف ده؟ قاف. ډک ادا کېږي او دا آخري حرف ده چې حرف مصالحه پې خلاص شو. شبه مصالحه په دې حروفو کې شته، اما هغه صفت دی. نو د دې له وجې نه به په خپل ځای کې انشاءالله وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د هغې نه بعد کاف ادا یې کړئ را سره. کاف. کاف. هغه نه وروسته ګرانو زده کوونکو کوم حرف دی؟ لام. 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 ګرانو زده کوونکو د لام څخه وروسته چې کوم حرف تاسو ته معلوم ده ابه کوم حرف وي؟ ابه میم. میم. میم چې دا هم په ډېره نرمۍ د شونډې د وچې حصې څخه ادا کېږي. هغه نه وروسته چې کوم حرف وایو هغه د ژبې څوکه یعنې طرف د ژبې او د بره حنک طرف ده. نون. میم نون نوم چې ویلې نو د دې نه بعد تاسو ته معلوم حرف هغه څه شی ده؟ واو. واو. ګرانو زده کوونکو یاد مو اوسه چې کله واو وایي نو شونډې به اوږدې کوي، بېرته به یې راولئ او بیا به یې په آخر کې داسې نرمې را یو ځای کوي لکه واو. سختي به د دې په ادا کې نه کوئ مګر که مشدد اوسي. دا دواړه حروف چې مخکې ما هم درته تکرار وښودل، دې دواړو حروفو ته زموږ او ستاسو په قاعده کې یو سترګې او دوه سترګې ها وایي، لیکن په عربي کې دواړو ته څه وایي؟ ها. 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 ګرانو زده کوونکو د دې څخه وروسته
څه شی ده؟ همزه ده. همزه 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 چې ادا نوم یې همزه ده اما ادا یې ا ده ا. نو دا هم تاسو وایي. ګران زده کوونکو مخکې مې تاسو ته ویلي او بیا یې هم تاسو ته وایم چې په قاعده کې زموږ او ستاسو دا شی ذکر شوی ده چې لام الف لا، لکن دا حروف مفرده نه ده، مرکبه ده. خطا شوي دي قاعدې والا چې دا لام الف لا راوستله په قاعده د قاعدې په حروف هجا او مفردو کې. نو دا به موږ صرف مثال ورکو، اما د قاعدو د لیکونکو خطا ده. آخري حرف مفرده چې زموږ درس پې ختمیږي هغه څه شی ده؟ یا. نو ګرانو زده کوونکو دا و حروف مفرده او دا و حروف چې موږ مکمل خلاص کړل او د حروفو په ویلو کې او حروف نقطه دار او بې نقطه حروف موږ وپېژندل. نو ګرانو زده کوونکو دا عمومي تمرین و. په دې عمومي تمرین کې موږ څه وکړی او مرور مو وکړو په ټولو حروفو باندې. او په آخر کې دا چې ډېر یو عجیبه نصیحت درته کوم. وایي ای ګرانو زده کوونکو رب العالمین فرمایي د یو بل پورې تمسخر مه کوئ، یو بل پورې نومونه او لقبونه مه ږدئ. لکه چاته تور وایي، چاته سپین وایي، چاته پیت وایي. دا ټول شیان حرام دي. د یو مسلمان تحقیر کول دا جایز نه دي اصلا. کوشش وکړئ چې په یو بل باندې لقبونه، یو بل باندې نومونه دا شیان کې نه دی. او دا و زموږ آخري درس. ومن الله توفیق.